سلام قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته. نن موږ غواړو چې له مزار شریف څخه سمنګان ولایت ته لاړ شو او تاسو ته د سمنګان د ولایت لاره ښکلي ځایونه، ښکلي خلک، ښکلي مرکې در وړاندې کړو، خو هغه جلا برنامې دي. په دې برنامه کې له مزاره تر سمنګانه لاره وګورئ. تر پایله موږ سره پاتې شئ. عزیزانو، موږ هم د مزار دروازې ته نږدې کېږو. نو دلته یو ډېره ښکلې دروازه ده چې ساحل د یو ښار نه بل ښار ته ننوځئ، له یو ولایت نه بل ولایت ته ځئ، نو تاسو ځینې دروازو نه تېرېږئ. دلته هم کمربند مزار ده. نو له مزار دروازې چې تېر شولو، هاخوا ته بیا مسله د حیرتان راځي او بیا هماخوا تاشقرغان و سمنګان. خیر و خیرات، آرام له مزار ځو سمنګان ته انشاءالله یو چکر. بالکل ژوندی اوسئ. ډېره مننه. آقا صاحب این دروازه مزار هم گذاشتیم دیگه، میریم بخیر به طرف سمنگان انشاءالله. عزیزانو، په دغه حصه کې ډېره غټه میداني ده. نو هلته هم ځایونه چې تاسو ګورئ دغسې برق کش شوی ده. نو له دې ځایه کابل خوا ته هم ځي دا برق، له دې ځایه مزار خوا ته هم ځي دا برق. نو دغه جانه له حصه ترکمنستان نه هماسې جانې سیند چې راځي، یا هم د حیرتان د ازبکستان خوا نه، نو دغلته یو ځای کېږي. عزیزانو، دا حصه چې تاسو ګورئ، دلته موټرونه تېرېږي او نظارت پرې کېږي، او دا هم د ریل یا ما قطار چې تاسو وایئ د لاره ده، هم د حیرتان له خوا نه چې راځي داسې دغه جانه تېرېږي. او حیرتان خوا د پاکستان نه
افغانستان ته مال راوړي او دې ځای بیرته وړي ازبکستان خواته. قدرمنو لیدونکو دغه اوس موږ تاشقرغان ته ورسېدو. نو د تاشقرغان طبیعت همداسې د خاورو یعنې 80% خاوره ده او 20% داسې ونې منې باغ ماغ شته. نو تاسو به دا وګورئ عزیزای دل، ما هم تاشقرغان رسیدیم. فضای 80% خاکی است و بله یه منطقه بندریه، یه منطقه توریستیه، یه موقعی جهانگردیه. از سرزمین ما لذت ببرید. یه جوانای خوشتیپ ما مثل همچون خبرنگار لذت ببرید. من راننده چه اشکالی داره ما از یک جای خوب باید تصویر برداری بکنیم. برای افغانستان درست فکر کنین، برای اکوسیستم افغانستان درست فکر کنین، در منطقه جهانگردی و منطقه عالی دیدنی که دنیا ازش لذت ببرن میتونید بیاید شرکت کنید، میتونید بیاید دیدن کنید ازش. به دنیا بگید که بله افغانستان جاهای عالی هم داره. تنها این نیست که من بله پشتو، ازبک، تاجیک، هزاره یک عدد است، ولی افغانستان اصل هدف ماست، باید لذت ببرید. بالکل نو عزیزانو راځئ دا حصه د تاشقرغان هم وګورئ او ترې خوند واخلئ. عزیزانو دا د تاشقرغان لومړی چوک ده. عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا نو د تاشقرغان هغه منطقه ده چې د انجیر او د دې بادام نوم لري. دغه څه تاسو وګورئ. تاشقرغان یکی از باغداران منطقه و اکوسیستم افغانستان منطقه تاشقرغانه که بادام و انجیرش معروفه در دنیا مردم ملت بیاید از تاشقرغان دیدن کنید. و اینا هم عزیزانی که دارن صبحانه میخورن برای خودشان، تعارف هم برامون کردن. اینا خیلی مهربان و میهمان دوستن. بیایید منطقه تاشقرغان ببینید و ازش لذت ببرید. عزیزانو اوس په منګه لاړ سو. نو هلته یو ښکلې انجیر خوري کوو، خو برنامه تاسو په دې کې لږ شارټ نیسو، خو برنامه بیا مکمله برنامه پرې جوړوو انشاءالله په بله ویډیو کې. تاسو کولی شئ د هغې برنامه وګورئ. کدام طرف میریم اتاک صاحب؟ طرف تنگی تاشقرغان. خب سمیع جان خسته خو نشدی؟ نه. قدرمنو په دې مابین کې ډېره یو ښکلې دره ده. نو دا غرونه دي غرونه غر، ځکه چې دغه یو غر پروت دی، د البرز غر ده. نو دغلته ډېر ښکلې اوبه روانې دي. باغ ده و، بادام باغ ده و. د تاشقرغان هغه وګړي چې په دې منطقه کې ژوند کوي هغې ډېر شتمن دي. قدرمنو لیدونکو موږ هم راغلي یو. نو دا انجیر چې تاسو ګورئ د تاشقرغان انجیر دي، ډېر خوندور دي. نو معلم صاحب هم دلته له موږ سره ده، د خپل قدرمن پلار سره. نو دې سره مرکه لرو. عزیزای دل ما هم تاشقرغان آمدیم، انجیرها را میبینین دیگه. همراه معلم صاحب هم یک مرکه می داشته باشیم. سلام علیکم معلم صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم، عافیت دارین؟ بخیر؟ بخیر است، شما خوب هستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. برای بیننده عزیز ما یک معرفی داشته باشین. من معلم نعیم هستم دیگه، باشنده ولسوالی خلم، از این قریه هستم، از تنگی تاشقرغان دیگه. مصروف دکانداری و همچنان وظیفه معلمی. ایشان پدرشان است. سلام علیکم حاجی صاحب. علیکم مندر باشین. جور هستین؟ بخیر هستین؟ چیا داریم؟ بخیر هستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. میشه یک معرفی داشته باشین؟ معرفی که نمی کار اینجوری تقریبا 6 سال میشه که میکنم. خب اسمتان چی است؟ نوع مرزت شاه. بسیار خوب. و
چقدر وقت میشه که در تاشقرغان زندگی میکنید؟ در تاشقرغان یعنی که تولد شیم زندگی میکنیم دیگه. خب طالبه. بله. چند سال است نویسه؟ 70 سال است. نام خدا. عزیزانو دیدی او یک کالا عمر لري. متخصص صاحب څنګه دی انجیرونه؟ نام خدا انجیرون هم خیلی ده، خلق هم خیلی ده، اکوسیستم هم خیلی. پدی چې دنیا پوسی، پدی چې تاجیکستان پوسی، پدی چې ایران پوسی، پدی باندې بدل دیر زبط است فارسی به ورته وای. او مسئله ده چی؟ ده مسئله اینجاست که این اکوسیستم منطقه دامنه کویر ریگستان قرار گرفته، بالاش کوههای پر دامنه داره، منطقه آب و هوایی رو متنوع میکنه. چرا متنوع میکنه؟ به دلیل اینکه خاکی منطقه سازگاری داره به انجیر. این انجیری که شما میبینید همینطوری مردم افغانستان به دست نامده. این هرس شده، چسب شده، تقویت شده، کودای ارگانیک براش داده شده و چون منطقه سازگاره شده، نگاه کن انجیر سوپر. انجیر یکی از مقوی‌ترین میوه هایی است که در دنیا برای انسان لازمه، چون سرشار از پروتئین آهنه، تأمین میکنه بدن ما را. چون مردمش هم نسبت به انجیر سازگاری دارن، تخصصش هم دارن، ازش براش درست میرسن و درست بهره برداری میکنن. بنابراین مردم افغانستان، مردم دنیا میتونن از اکوسیستم تاشقرغان، این بندر تاشقرغانه، خود تاشقرغان به عنوان یک ولسوالی خرم 10 کیلومتر داخلتر قرار گرفته، میره به سمت قلیزار هم راه داره که ریگستانه، ولی اینجا یک بندر شارای کابل به مزار و اون طرف تا بدخشان و چین و تاجیکستان. پس بنابراین میتونید بیاد از منطقه لذت ببرید. جهانگردای عزیز میتونید بیاد منطقه رو ببینید. اینجا هم مهمانوازن، هم با فرهنگن، هم خونگرمن، عاشقانه همتان دوست دارن، از شما استقبال میکنن. عزیزانو راځي دغه داسې ښکلی انجیر ده نو عزیزای دل میبینه انجیره. یک چک جانانه می داشته باشیم. شیرینیش از قندم زیاد است. شیرینی مفید، شیرینی که مثل شیرینی شکر نیست، مثل شیرینی شکلات یا همون چکلیت نیست. این شیرینیه که برای به قولن گفتنی فشار قند و فشار خون اینا مشکل نداره. این خدا برای ما داده، با آهنالات و با انواع و اقسام پروتئینات ترکیب کرده که ما بخوریم قندمون بالا نره، ولی اونا متفاوته با این، ولی با اون نمیشه استفاده کرد. همه تان دوست داریم انشالله در آینده. عزیزانو موږ هم دا انجیر وخورو، نو بیا به ځو د سمنګان لوري ته او تاسو ته تر ایبک ښار پورې شاټونه درکوو، بیا به نورې برنامې لرو. این انجیر منطقه تاشقرغان. عزیزانو دا د تاشقرغان تنګي ده، ډېره ښه فضا هم لري، شمالک هم ډېر ښه ده او سترګې او رقم خیره کوي. تاسو دا وګورئ، دا په دې اړخ کې هم دلته چې تاسو ګورئ عزیزانو، دلته ډېر غټ ګودال لري، نو ډېر خلک دلته مړه سوي دي، غورځېدلي موټرونه ټکر کړي دي، هر کله چې دلته راتلی د خپل فکر نیسئ. دا هم چې ګورئ عزیزانو د شارع یو وړکی بازارک ده، نو دې ځای نه ځینې مسافرین شیان اخلي د تاشقرغان او بیا وړي یې کابل خواته. یک شهرک و اینا شروع میشه، بعد از اونجا که عبور میکنیم اوبر میشه مربوط سمنگان، یعنی حضرت سلطان،
ولسوالی میشه حضرت سلطان، البته از این کوه تمام بشه. ولی اینجا مربوط تاشقرغانه تا اون گوشه، از اون بر میشه به سمنگان. حالا قبل نه خلم مربوط به ولایت بلخ، حالا دقیقاً میگن مربوط به ولایت سمنگانه. عزیزانو موږ به هم ډېر زر سمنګان ته ورسېږو. نو ډېره ښکلې فضا ده، دوه بغله داسې غرونه دي، دو طرف عزیزا کوه هست و اطراف هم بعضی جاها درختها هست. یک فضای بسیار زیباست، شما هم بیننده باشین، تاسو هم لیدونکي اوسئ عزیزانو. غزنیګک ته ورسېدلو. قدرمنو لیدونکو دلته خټکي خرڅېږي، نو بېلابېل خټکي دي په دې څانګه کې، کپې دي. نو د دې کپو په هکله به تاسو په بله ویډیو کې به غوره معلومات اورئ، خو دا د لارې ویډیو ده. څه خټکي دي هلته؟ عزیزانو موږ د حضرت سلطان ولسوالۍ ته ورسېدو. نو دلته هم مکتب شته، دوکانونه شته. تاسو هم د خپل په د خپلو منطقو کې وریځې لرئ که نه لرئ؟ اخوندزاده صاحب کنه دې به هم د خپل په کورو کې داسې وریځې لري، ابر شاید داشته باشی نه؟ حتما ابر هم داره، ولی اینجا تنها چیزی که مهمتر از همه برای حضرت سلطان شاهراه بین المللیه، یک درآمدی برای کل مردمه، برای همه اینا هستش. و انشالله در آینده گزارش زیادی براتون تهیه میکنیم. امیدوارم که منتظر باشید تا از لذت منطقه شما هم لذت ببرید. ډیر نږدې یو ایبک ښار ته، تاسو ته به نور خوندورې ویډیوګانې د سمنګان نه ډکې کړو. کجاست یخ؟ یخ کی داره؟ یخ کی میفروشه یخ؟ والله ځانو موږ د حضرت سلطان ولسوالۍ کې خو یخ نه پیدا کېږي، نو دې وایي چې شیریخانې ته لاړ شئ، اینجا باید یخ باید پیدا بکنیم. اندک اندک از یک شهر به شهر دیگه که میرین عزیزای دل باز گرمی کمی زیاد میشه، خو هیچ ښار لکه د مزار ښار، د کابل ښار او د قندهار ښار ته نه رسیږي، ځکه د دې ډېر غټ غټ لوی لوی شهرګانې دي. نو دا نور ولایتونه چې دي د خپل په همغه درجه پورې وده کړې ده. کجا؟ اینجا؟ کجا؟ اون دو قسمت است، یخ اونجاست. عزیزانو موږ هم سمنګانو ته ورسېدو. نو څرنګه چې تاسو ګورئ د هلته نوشته ده چې ایبک ښار ته ښه راغلاست. نو موږ هم یو سفر درلوده و، څو برنامې مو درلودلې. نو اخوندزاده صاحب څنګه و؟ خدا را شکر همه چی خوب بودن طبق معمول گذشت. از امنیت کشور تشکر میکنیم، از مردم این سرزمین تشکر میکنیم، بالکل، از جوانان اینجا، از همچون نظامیانی که برامون امنیت تامین کردن قدر میدانیم. انشالله که موفق باشن. اینا همه برای کشور امنیت تامین کردن تا ما داریم شبان روز که سلام علیکم. بخیر آمدید. جوړه ول بخیر ژوند. میریم به ایبک. ایبک ژوند اوس جوړس نه پام. عزیزانو موږ هم د دروازې نه تیر شولو. نو نوزو د سمنګانو
د سمنګان ولایت ښایسته ښار ته عزیزانو موږ د ایبک ښار ته ننوتلو